دی بلار کې سپینه ورېلا ما ورېلا دا دی ګوره دا پد ورپسې دا دی په وینه دی وین نیولې دا ستا پل دغه دی سپی کې دغه دی المسکوي پرېږدي غیبت پیشوا باز مژوي پکې ای پیشوا باز مژوي پکې دی ویني دا ناجایزه وس دا دغه روانو یو دغه سوی روانو دوه درې دانې خلکو پسې ورلاک ویني وي ناجایزه وکړه اوس هغه حساب ورځي هغو ته به سر خلاصوي څه چا مې وکړي بیا هم وګوري څو هغه دلته یې لکې غلط کوي وا غلط څه نشته پټاټې نه غوښې نه بانجر څه نه وشته نه خو نه پخوي یار مجبور دی دا درزاک نومېږي ښه زوړ ښکاري دی د یارو دی ډېر ښه سړی دی بس ماشاءالله د غونګې کاپي ده ښه اوس دا څه کوم څه به ورته وایم نور به څه ورته ووایم ما ویل څه به ووایم چې ګس زما په خوله راشي نو به زه څه ووایم اول هغه غلط کار کړی دی هغه خواته چې ناست دی اول هغه خواته ورته څه ضروري واخه ولا غوښې مو دی و چې د لاسه ووت دا څو څلور پنځه جرمانې درکړل شوي ما زه مېلمه در سره دی څه دې کوي سوی دې څک کوم سوی دلوي لاس سوا ویني وي ده ښه درځه به اوس هغه جرمانه دا لوکل ښکار نه دی دا لوی ښکار دی واش باندې څه یو منټ یاسین هغه تاسو په کال ته په یارو کې پکړې ما واره پرېږده به دا ګوته وشکو ما خبره وه ما لپاره ډېر بد کار دا خلک به ماته څه وایي هغه خو ماته دا وایي چې زه د تا سره دغه وکړم هغه وایي دا سید دی دی څه نه ورته وایي ما چاته به د رزاق دوی ویلی رزاق هغه دی زه دغه ځای په ډېر خشم را روان دلته بل چاره ته سرګړی دی ما نو بله کړه سوکک ولې پر خپل عزیز قریب سړی ډېر زور کوئ چې ناجایزه مه کوه اوس خو نه ګرځه ته زوړ ښکاري دته به نو زه څه ووایم بس نورې ګردې پرېږده ټیک دا خو غلطي وکړې هلک سړی دی ګردې خبرې ځئ دا ستا دی دویم پسې ورلېسو نو ښکار به خراب ما کوه بد شی دی پر چوک ناست یاست د یارو نمایندګي کوئ پر وطن ناست یاست تورې شنې کوئ تازي غواړم زورور تازي بس قسمت لاله خدای ته وګوره بس زر پیم جرمانه چې واخیستله دغه دې ګوره دا ګوره عبدالرزاق یارو 1000 روپۍ وصول یو سړی ما په دنګه په دې کې نسته نه خان شته نه قوانین شته نو اجي تا به یې کړ دا دواړه به دې خپله نیول زه کمزوري سړی سپېژلي سړی یم نیسم نیولی وراره ښه د مخه دې نیول یا نه دي مې نیولي دا کوچنۍ کتورۍ ته دا کوچنۍ کتورۍ ته د کال سړی خو ملګرتیا ټیټه وکړي یاره دا د اول وار یې د ملګرتیا ورته ګیله ورته وکړه ډول بس ان توبه مې زه بیا نه کوم دا مخامخ را دې ولاړ درله زه د یم چا څه ګیله نه کوم دا ګیله د ګټم لا مت اسانه څه کوم زایده ته چیرې ځغلی یاره د فرصه نه ګوري نشه د کوم خدای چې د دور خدای د دور په دغه بله پره در باندې راله څه غواړم من خبره خرابه کنه خیر غواړم
یا سیده نو دا نه کېږي ګوره د خدای خلک په ډالۍ ناست ته په دغه لاین باندې کښېنستلی هره سوکا راګرځېد راګرځېد ته یې ورسره ګرځېدلي وو راګرځوئ هلکه په دې خوا راګرځوئ مخ له مه ورځئ راګرځوئ دا راګرځوئ شاته یې راګرځوه سرپرک شاته راګرځوه هله راباندې ځان ورسوه راګرځوه سر راوګرځوه شمسو سو ته یې ورځ راسه د بنه چې ما زغ نه در کړی ته پر سر ولاړ بلاله تاته ووایم دا نه د ښکار جنجالونه دي وروره دا نه ختم کېږي زه برته دا د خپل ملګرو له رالم را ناست هوا ګرده دا دي ورته ناست دي دوی هم ستړي سوي ښه د خیره پاره بیا دا د شروع سوله خلک روان دي دا تازه خوراکی ګوډ دی کوم مالک سي دی دا هم کمزوری دی نو سوی که مې لیدی سي راته ونه وایست نس دا دی عجم کې دا د صحت لپاره ډېر ښه شی دی دا ښکار ګرځلاو چې څومره ګرځې خلک دا وایي دا ډاکټران ورته وایي چې ورسه وروره ګرځه چې څونې واک کوي هغونې به دا ستا د بدن نه جوړي هر څه به ختموي دا دی ګل الله سار راسه دا دی ګرځ څنګه دی ګل الله و دا حاجي صاحب د حاجي منان اکا د دغه نه عمر سړی دی حاجي صاحب اوس په دراویه اوښت هو ته څنګه سوې ښه تګ مې ډېر ښه سو تګ زه وکړم تګ ډېر ښه اوس دا د خیره برته کښېنستلو هغه پره خواته پاته سول هغه سره لیول کوي بس بیا ځکه د ښکاریان کښېنستل شرالي څنګه سوې والله در اوس پر کوم د شي غوړ نه دی لیدل نو یو چاته هم نه دی ور دغه سوی والله دا وجه پره کې رالو نو اوس مجبوري د څه چل کېنو ته دا اړخ ته واوړو ان شاء الله خدای مهربانه دی شی به ولاړ شي خواته به پیدا سي پاته ده شعر ما او تا خو دغه روان ټول یاران دغه کوي نجیب څه پوزیشن دی شی نه ولاړېږي یاره والله که بس خاص خوند نه کوي ګسه د یو چا نه دی ولاړ سوی نه دی ولاړ سوی دا ولې دلته چې وګرځي بیا څه وجه دلته راګرځوئ او دا ځای سوی نه لري که چېرته سوی لري پر دې ځای باندې موږ پرون یواره راغلي ښه هلته بس دا اوس دورې وګرځېږو نو به بیا دلته څه خوند نو پرون ځای باندې سړی راشي دا بله ورځ بیا هلته سیان نه وي یا نه خو هغه وبېدي شي ښه ازګله بیا نه راځي هغه ځای له بیا نه راځي بیا لس ورځې ټیم ورکوي سجدي ده پرون لوټې په هغه ځای لرلو هغه په دغه ځای پاتې شو الله تیز لالا دغه مخامخ ځای تاسو لیدی سي دا ګورئ زما په خیال چې دا د بازګیان لپاره خلکو جوړ کړی دی دا ورته پټ بیا کله چې بازګیان راسي دی کوترې شي ورته والوځي په هغې کې جال یې پساو کړی کوترې سي والوځي نو دا باز پر کوترو راشي په دا جال کې پساو سي باز بیا دوی د دا ځای څخه ورسي هغه ونیسي دا ځای زما په سوچ د هغه لپاره دی جوړ کړی دی زه درته ورته ولاړ یم هغه پر څه شی نوم پره چې ده دورې روانه ده
هغه لین سره برابر سول څه کسان درس ورته ناست دي نو دوی چې راورسېږي بس بیا دا خلک هم د دوی سره ګډېږي دورې ځي بیا د موټرانو پورې خو نن خاص خوند یې نه دی کړی سویان نه دي ولاړ شوي او ډېر ښه دی چې نسو ولاړ زه ډېر زیات په خوشحاله یم دغه جګ ځوان چې را روان دی دا د عصمت اغا زوی دی ظلم یې په مخ اخیستی دی دا سویان نیسي دا ډېر ظالم سړی دی ولې دا ظلم ولیکه کله بیا ما دا میده خوجه نه درکوی هغه سوی ښکار دی یار ولې خبرې کوي فتوا لرې فتوا لرې فتوا لرو هر څه لرو یار ښه قانونه کار نه کوي شی دې نه دی په نیولی پرون دوې دانې را ولاړ شي به مې وینولې به ولاړم نه شی نه پرې ولاړ شم یا در ولاړېږي انشاءالله را ولاړ به څه وخت یې ختم کوئ یار بس اوس خو نه دا فرار راوګرځېدله تقریبا یوه په بالا یوه بجه ده نو دوه دوه نیم بجو له به موټرسان له ځان ورسو نو پرون لا وځنډېدلو هو دا بګرځي ګروپ دا دی شادزی ګروپ دی شادزی ګروپ ګرځي دی دغه دی نو هغه حاجي در سره دی شی دې په نیولی دی یا نه دی مې نیولی پلاره ولا کله مې نه دی او وای څنګه سوم بیا که الله دې قدر وکړه ته خو د مړ څه زیر سوی نه یې دا دونه دنیا درته ګایېږي یا الله دې قدر وکړه خدای دې مه زیروه څنګه څو شی دې نه وي نیوی یا یو شی مې هم نه دی نیولی نه شی را ولاړ شوی دی د سار رئیس دا ښکار د څو ټیم څه کوې دا به انشاءالله د 15 کال څه کوم ښه عمر دې څو دی عمر مې 28 دی خوند دې پراخسې دی یا څه په دنیا کې دغه خوند دی بل ځای چې ولاړ شي خالي غیبت او شیطانت دغه د خوند کار دی بالکل لګی سپینې نورې سپینې سکې وکړه دا خلک څلور تازیان پسې لکې دا دغه خو نو کتابي دا تراز ده چې دوه به یې لکه یې که نه شعر دغه وایي په غنه بیا نه وایي د غارسه بیا نه راکاږي چې د بارانونه پر موږ ودرېدو دا زموږ د عملوسه دي دا ظلم موږ کوو بالکل دا جسم صفا سپینې خبرې وکړې دا دی د بګرځي کښنی اکا هم دا د بګرځي دا دی د سلیمانځي کښنی اغا دی دا د ناسټ کوټکور ته د بګرځي ویل نه یا د بګرځي دغه د میدانه څه سوله هغه ده هغه دی ګوره یو هغه دی یو هغه دی شماشه ته د بګرځي یا مرد سلیمانځي یو خصوصي نه دی راوتلی نو ته دعا وکړه چې دغه اعلان پر نو دعا وکړې د قبلې سیدان کیه سیدان نو نن سبا خو دا سیدان دا نه څو قبول باندې نه پس مو وخاتې ګوره ته مې دعا وکړه کله وای د ولې د قبلې کله د ناولې د چا دا بل نو دا نه سویره دا سړی مې مرته د سهار راځي ما مرګري سوا دایم نشي در ولاړوي دایم نشي را ولاړوي بدای رواني ستنه نو زه چیز در ولاړ نو چې نه سلو بیا نو راځي خو راځي یو ولاړ څنګه هغه دي شي نو صدر ولاړ برابر یا د سارای څخه دغه ګرځي ولې دې نو ستاله کس پیره ده وطن وچ سلاوه و دغه څه حیوانان هم نسته کې بټ شي نسته کې وچ سل منیر آغا څنګه سوی شي نو ستر ولاړ یار فضل خان یو سوی را ولاړ بس هغه ولاړې راځه شتی سم لاړې او موږ سم لاړې ما څه پیسې خراب شوی دي دا یخ والی ذکر چې رجن کلري ولما خام حیوانات دي نه جوړ سي وساغه ستام نه سویان وس نسته سویان نسته کې خلک توپک والا بس د توپک والا ولي دی وای سویان ډیر کم سوي دي بس تازه خنه خدوي تازه خو تازه والا چې سل ولاړ په سل کې شلن ول کیږي بس تیم بالا د دې شوق پریج دا بالا پریج دا وی شوق ونه مدینه سر دی بالا دی تر تال ورنم د پی الله تر تال ورنم د پیشوان بشک خواست کواجگی ناری چلور دیوالا دادو ای څلور دیاله د ډورې لمونځ کوئ پرېږدئ غیبت بیا شوه باز مړ وي پکې
ای پیشوا باز مجری په قیامت. السلام علیکم. بېشکه خوند دې په وکړي خوند دې په وکړي. دا د درې دانې افسیله کړې دي. دا دوه جوړه دي دا بل له بل څخه تللی دي ډېر لرې دی نور نه ځم کېږي زما په خیال ځم لاړې دازګې سوه راسه مرۍ راسه د دغه ځای وتلی دی د بسم الله غا باچا قبر کوم ځای ته درته وګوره څنګه ځای پروت دی د لنډۍ چې دا راواوښتل دا اوس موږ چې روان ولو یو دانه سوی داسې زه شاته روان ولم لاړې داسې بس دوی تازیان پسې هغه ځان ځې بچاو دغه دی ګوره دا پل ورپسې دا دی په وینه دی وینې نیولې دا ستا پل دغه دی ستوی که دغه دی و باچا کا دا ستا څنګ ته دغه دغه دی نو دا ته څنګه یې دا پل دغه سوی دی ستا پل دغه دی ته سره زه وینې وینو نو خو هغه نور کیله کوي نو هغه کیسه خرابه کړه هغه د خپل وطاق هغې در لکه په دې خرابه شو ته وا د هغه به راشي هغه د ده سره تېر شول هغه پر هغه سایډ سره تېر شو دې سره تېر شو دی دی ووت مامون عمر شاد دي د کومه زاره لکې آیا زه یې ولده پښې پلې لا تازه دي بسم الله غا کښ ما نارې کړې دغه سپي خوله لړلې وله خدا نه دی خو ونیول دا هغه سید به کچې شو چې ولدا چې بعد پر فرانسوس بلان نه جوړی لا نو ساره کوم شي بوله وړه فالټ نور سپي ورکړي دا ترای درامای دلته یا راي په پښې دا نه نور ورکړي بیا دی دا لا سره بدل پسې دي بازګایم په پسې دی و نور دوه ډېر شاته دي سور په پسې دی هغه سور مخته وله نور هلته بېرته کراس پر لیرې ځای باندې کراس کار نه و بیخي لیرې ولاړو اخواته کتاب نه نیول دا کوم سوی چې نیول سوی ولو دا پلی ونیوی پلی مردار خو نو بیخي سږ کال د دې ورور نه جوړی دی ګوډ دی بس پر دې باندې دا دغه ده اوس دا نسیم کاږي و دا نسیم سږ کال د دې لمبر نه دی د دې ورور نه جوړی هغه سیټ وای بیا کار کېدی اوس بیا وروره پره شوه سفره ده
څلور بجې د دې پره نه ختم کېږي څلور